خیستا خوالی قرآن په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان دا فضل د الله دا او په مونږ مهربان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان بشمار ای اجرنا دی بشمار ثوابنا کوي تلاوتنا کوي تلاوتنا په خوب تیرا نکړې بیا په وکړې ډېر ارمان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان ډېر تلاوت کوي خیستا خوالی قرآن په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان دا فضل د الله دا او په مونږ مهربان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان اسمان نراورېږي بیا په مونږ رحمتونه په ورځ کوئ ذکرونه شپه ورځ کوئ ذکرونه ګنا برتا مافلیز مونږ پاګانی سبحان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان ډېر تلاوت کوي خیستا خوالی قرآن په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان دا فضل د الله دا او په مونږ مهربان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان هم ورکړي درې خندکا جهنم نه بیان نفاق څوک وکړي اعتکاف څوک وکړي اعتکاف یو خندق دی ګران دومره لکه ځمکه تر اسمان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان ډېر تلاوت کوي خیستا خوالی قرآن په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان دا فضل د الله دا او په مونږ مهربان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان کا چاته چیرې ورکړې د حجوري وعدنا چې نیت وي صفا چې نیت وي صفا اجرنا در کوي ګوره اوهو دغره پشان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان ډېر تلاوت کوي خیستا خوالی قرآن په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان دا فضل د الله دا او په مونږ مهربان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان په میاشت رمضان و په میاشت رمضان
الله تمکڑے مافز منگوانا گناہونا پزل حق وم سوالنا پزل حق وم سوالنا دا میاشتی پا خاطر خدایا پا منگش مہربان پا میاشت رمضان و پا میاشت رمضان پا میاشت رمضان و پا میاشت رمضان دیر دیر تلاوت کوئی خیستا خوالی قرآن پا میاشت رمضان و پا میاشت رمضان پا میاشت رمضان و پا میاشت رمضان دا پزل دا اللہ دا او پا منگا مہربان پا میاشت رمضان و پا میاشت رمضان پا میاشت رمضان و پا گرانو او درنو مینوالو دا دی خکلی او رنگین شیر شاعر دی ډیر ګران او محترم جناب د دنګغرو بلبل او د دنګغرو شاهین شاه جناب فضل حق مخلص په اوازونو دی د ډیر ګران او محترم جناب د ستاسو دعا غوښتونکي لکه حاجي رضوان الله شاکر اند عبدالرحمن مشوم او محمد ماشوم والسلام